الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال الإمام الهمام الحجة أمير المؤمنين في الحديث في القديم والحديث، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ډیرو محترمو مکرمو مسلمانانو ورونو، د نن دغه مسله ډیره اهمه ده او دا د هیڅ یو منهج سره تعلق نه لري، بلکې کم خلک چې در لا اله الا الله محمد رسول الله در دې چتر لاندې گزاره کوي، د دې ټولو دپاره اهمه ده دا مسله. او عوام ورونه چې دا مسله واوري باید د دا خبرو نه بیا دوی هم اجتناب وکړي. مسله دا ده چې د مولوي عبدالخالق فاتح اغا صاحب د یو تقریر په دا اوسو کې پر میډیا باندې ګرځي. په هغه تقریر کې دی د یو مولوي صاحب سره د اختلاف په ځای کې دی، د یو مولوي صاحب سره پر یو ولی باندې اختلاف دی. هغه مولوي صاحب غالبا چې کتاب یې لیکلی دی که تقریر یې کړی دی، د ده د خبرو سره دا معلومیږي چې هغه مولوي صاحب چې دی د چا سره په اختلاف کې دی، هغه به غالبا دا خبره کړې وي چې مورزاده ولی نسی جوړېدلی څوک، چې د مور پیدایشي توګه دی پیدا کېږي د هغه وخت دی ولی. نو هغه مولوي صاحب په دې مسله کې د ده سره اختلاف کوي، دی وایي کېدلی سي. او بل هغه مولوي صاحب دا خبره کوي چې کم سړی چې ګناوې کوي، ګناه ځینې کېږي، دا سړی ولې نسي کېدلی. نو جناب فاتح صاحب په استدلال کې دته دا وایي چې ولی خو مشوره وه، په نبي کې هم دا خبره ده چې نبي هم قبل النبوات کبیره ګناه ځینې کېدلی سي. وایي دا علي قاري رحمت الله تعالی علیه وایي صغیره بعد النبوت او کبیره قبل النبوت. وایي علي قاري رحمت الله علیه دا رایه ده، او وایي علي قاري دا قول صحیح هم بولي. بله خبره لا دا ورسره کوي، وایي هغه سړی ولي نسي جوړېدی که د شریعت د یوې جزئیې خلاف و. د چه خلاف و؟ د شریعت. اوس زه ورسره تاییدوم، خو شریعت یادېدی، شریعت وایي، شریعت نه وایي. وایي که د شریعت مطهره د یوې جزئیې څوک خلاف سو، وایي دا قسم اخلي، وایي دا ولی نه دی. علما مشایخ ناست دي. مولا علی قاري رحمه الله مرقات کې پر دا مسله غږېږي، وایي صحیح قول په نیز د جمهورو دا دی چې دا عصمت د نبي دپاره لا هم د صغایرو څخه نه دی ضروري، د نبي دپاره هم د صغیرې څخه عصمت نه دی ضروري. بعد النبوت قبل النبوت خو یې د کبیرې څخه نه دی ضروري. پر دې اختلاف کوي او صحیح قول دا خوا بولي. زه نه پوهېږم چې موږ ته خلک د نبي تعریف کوي که د ولي تعریف کوي. راته وایي وایي که د دنیا کې د یوې جزئیې په ټول عمر د شریعت د یوې جزئیې خلاف سو، قسمونه اخلي، وایي دا ولي نه دی. او دا یو کتاب نه دی لیکلی په دنیا کې، څوک نسي ښکاره کولی دا خبر، دا غلطه ده. یو خدا خبره چې دا د نبي یا د انبیاو ګستاخي ده. نو په دې وجه مسلمانان چې ټول مسلمانان دي چې لا اله الا الله محمد رسول الله وایي، هغوی که په دا مجلس کې ځکه دی وایي چې په دې کې وایي دا د شیوخ هم ناست دي، علما هم ناست دي، دا د مرقات حواله چې پیښیي دی بیا دغه وایي. یوه خو به زه دا خبره وکړم چې دا مرقات باندې چې په دی په کومه طریقه دا کوم استدلال کوي، نو دا خبره هم دغی نه ده لکه دا دی چې وایي، په دا کې هم دی غلط دی. مرقات دغی نه وایي چې صحیح خبره دا ده، بلکې هغه مخکې یو خبره ذکر کوي، دا په هغه پورې تړلی وایي که داسې سي بیا نو صحیح ده، هغه بیا انشاءالله. خو خیر په هغه کې ډېر لوی مشکل نه دی، هغه ځای هم دقیق دی
او که په هغه سړی پوه نسي ډېر مشکله خبره نه ده، خو دا خبره ډېره مهمه ده. دا مسلمانان عوام او بعضې علمي خلک هم دا خبره استعمالوي چې د ده سره یو څوک اخته وي او د ده سره یې جنجال وي، د ده سره یې مشکل وي، د ده پر یو خاص کار باندې هغه رد کوي، نو دی د هغه ته په استدلال کې، په دلیل کې، په حجت کې یا انبیا پیش کړي یا نبي پیش کړي. مثلا پر یو چا باندې تهمت رالی، دی وایي پر ما که تهمت ویل سوی دی نو پر یوسف علیه السلام هم ویل سوی. مثلا یو څوک په ډبره ووښتل سو، سر یې ووینځو، نو دی وایي که زما سر وینې سوی دی نو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سر هم وینې سوی دی په ډبرو خلکو ووښتل. دا شی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د انبیاو ګستاخي ده، او دا څه باید هر عام خاص ځان بچاو کړي. خو دا رقم خبرې کله کله سړی په عامو حالاتو کې کوي چې هېڅ مخالف نه وي، په هغه وخت کې بیا دا ګستاخي نه بلل کېږي. دا هم علماو ذکر کړی. او کله سړی د چا سره په جنجال کې اخته وي، په اختلاف کې اخته وي، په دا ځای کې دا ګستاخي ده. دا هم علماو ذکر کړی ده. حوالې زه ټکي په ټکي ذکر کوم، خو دا به ووایم چې مولوي عبدالخالق صاحب زما ستا د ذات سره والله بالله تالله که بد سته، والله بالله تالله که، اگر چې دا خبره ستا چې په موږ ډېرې ملامتۍ سوي، خو که زما د ذات مسله وای ما بیا بل چاته دا نه پېښوله چې تی زما د ذات خبره ده، تی دا رقم وکړه. چونکې د اسلام خبره ده، نو زه په طور دعوت مولوي عبدالخالق صاحب په دې معنا چې مسلمان دی، زما ورور دی، په طور د مسلمانۍ د دا خبرې څه دی د خپل رجوع وکړي. او کم خلک چې د ده سره په جلسه کې شرکا دي، که رښتیا هم دا جلسه او شیوخ کې ناست دي، نو دا شیوخ هم باید الله پاک څه توبهګار سي. او کم خلک چې په دې جلسې ته ورغلي دي، دا دې ټول توبهګار سي. دا دې خبره اورېدلې ده چې د نبي کریم صلی الله علیه د انبیاو نبي نه، ځکه هلته علي قاري انبیا ذکر کړي، دم انبیا ذکر کړي. دا د انبیاو ګستاخي ده، بې ادبي ده، د هغو بې احترامي ده. ټول شرکا د دغه جلسې چې هر وخت سوې ده، د دې جلسې دي د دغه خبرو د اورېدلو سره د توبه وکړي. او دویمه دا ده د مولوي عبدالخالق صاحب دپاره ځکه دا وایم چې دا ضروري ده. یو خو د اسلام مسله ده، دا د دې مسله نه ده چې اوس ما او تا سره پر دغه اسلامي مسله ده. انشاءالله حوالې زه ذکر کوم، حوالې زما ذمهواري ده. خو دا مولوي عبدالخالق صاحب ستا چې کوم متبعین دي، هغه چې ته هره خبره پیش کړې بیا دې پیشي، او دا خبره چې دا معلومه ده په اسلامي طرز او طریقه باندې دا معلومه ده چې دا خبره غلطه ده، نو دغه غلطي به بیا دا ستا متبعین کوي تر قیامته، د دې ګناه به بیا ستایي. نو په دې خاطر چې دغه متبعین ستا په دغه شي کې ستا اتباع ونه کړي، او دا ګناه به بیا تر قیامته ستایي. او زه ټولو مسلمانانو ته چې د هر منهج سره تعلق لري، ځکه دا زموږ عام خلک په بازارو کې، په جنجالو کې، او د ده د خپل تبلیغ په دفاع کې چې دا ده کړی، پر هغه باندې د خلکو اعتراض دی، دغه شی په معرض کې شي، دا ګرد په دې زمره کې راځي. نو د نن ورځې بعد دي دا اهمه مسله ټول عوام واوري، او بیا دې هر یو لاړ سي د خپل مسجد د ملا څخه، د خپلو شیوخ څخه دې پوښتنه وکړي چې دا خبره چې زه په دا رقم ځای کې پیش کړم دا د انبیاو بې ادبي او بې احترامي ده که نه ده. انشاءالله هر عالم دیندار سړی به ودته دغه خبره وکړي، د هر منهج سره چې تعلق لري، که بریلوی، که سلفی، که سیفی، که دیوبندی، د هر منهج عالم به درته دا وایي چې دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یا د انبیاو ګستاخي ده، او دا ته مه کوه. دا یوه خبره شوه. دویم، دا د کومې درجې بې ادبي او بې احترامي ده. زه انشاءالله په حوالو کې بیا راځم، پر خاص پر دغه رقم موضوع باندې امام سیوطي رحمت الله علیه پرې یو کتاب لري، هغه ته زه راځم بیا درته وایم. خو دا د داسې درجې ګستاخي او بې ادبي نه ده چې د سړي قتل په لازم سي، بلکې د سړي رتبه ته کتل کېږي چې څونه یې رتبه ده، په دې کې تعزیر دی. تعزیر بیا د حکومت د وخت ذمهواري ده، هر چا ته بیا د هغه د رتبې مطابق ټاکي. علما به ورښیي چې د ده تعزیر دونه کېږي. دا د ګستاخي هغه قسم دی، هغه قسم یې نه دی چې په هغه کې قتل راځي، دا د ګستاخي هغه قسم نه دی، بلکې د ګستاخي هغه قسم دی چې په هغه کې تعزیر دی شرعاً. نو د تعزیر بیا حکومت عدل په هغه کې بس چې د حکومت کومه فیصله سوه، دغه قسم ګستاخي دا د ګستاخي په هغه اقسامو کې دی چې تعزیر دی پکې. تعزیر بیا مفوض دی ورایت د حکومت. اوس دا مسله چې آیا
دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د انبیاو ګستاخي ده که نه ده په کتابونو کې سته که نه نو په کتابونو کې دا سته. دا کتاب زما لاس کې کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفى، دا عالم قاضي عیاض رحمه الله په 1544 کې وفات شوی دی. په خپل دا کتاب الشفاء کې په دا اواخرو کې اووه فصله په یو باب کې دي چې هغه دا د ګستاخي دي. په هغو کې 5م فصل دی دا دی، په هغه کې یو وجه دی ذکر کوي، توري ذکر کوي. الوجه الخامس، 5مه وجه دا ده الله يقصد نقصا، چې یو دی خبره وکړي چې په هغه کې دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یا د انبیاو د نقص اراده نه لري. ولا يذكر عیبا ولا سبا، نه د رسول الله مبارک عیب ذکر کوي نه ښکنځل ورته کوي. لكنه ينزع بذكر بعض اوصافه، لیکن دی ذکر بعض اوصافو ده کوي. او يستشهد ببعض احواله صلى الله عليه وسلم الجائزة عليه في الدنيا، یا دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یا د نور انبیاو هغه بیا دلته پکې سته داسې احوال چې هغه پر هغه جائز وي هغه ذکر کی. على طریق ضرب المثل، د مثال په توګه ذکر کی. والحجة لنفسه، د خپل ځان د پاره دلیل په ذکر کی. او لغیره، یا د بل چا د پاره دلیل پر ذکر کی. او على التشبه به، یا خپل ځان تشبه د هغه سره راولي. او عند هضیمة نالته، یا د یو شکست دی چا په مقابل کې خوړلی دی په هغه کې ذکر کوي وایي که ما شکست خوړلی دی نو داسې معاذ الله هلته هم سوی دی. او غضاضة لحقته، یا بل یو داسې نقص پر ده راغلی دی چې هغه په ده پورې مشت وي. لیس علی طریق التأسی، د دې دپاره یې نه ذکر کوي چې دی اتباع پسې وکړي بلکې د خپل ځان دپاره یا د بل چا دپاره. لنفسه او لغیره، د هغه دپاره چې شپه وکړي. بیا نو دی پسې راځه دا وایي بیا داسې وایي كقول القائل ان قیل فی السوء، که په ما کې بده خبره سوې ده فقد قیل فی النبي، نو داسې بده خبره په نبي کې هم سوې ده. او ان کذبت فقد کذب الانبیاء، خلق زما خبره درواغ بولي نو خلق خو د انبیاء خبرې هم درواغ بللې دي. او ان اذنبت فقد اذنبوا، یا کچېرې ما ګناه کړې ده نو نبي هم چیش کړې ده ګناه کړې ده. او دی چې دلته اوس وایي دی خو وایي چې د ولي څه ګناه نه کېږي او حال دا دی په معرض د استدلال کې د نبي کبیره ګناه قبل نبوت کې شي معاذ الله. دا قاضي عیاض رحمه الله، قاضي عیاض رحمه الله دا مسله ډېر اوږده کړې ده او د دې په وخت کې هم دا مسله خفي وه لکه زموږ په وخت کې چې د دې مسلې څه خلک عوام او اکثر خلک د دې څه ناخبر دي. د دې په وخت کې هم ناخبر و ځکه دا اوږده کړې په اخر کې بیا داسې وایي وانما اکثرنا بشاهدها، ما وایي د دې مسلې شواهدو کې ما وایي ډېروالی وکړي. مع استثقالنا حکایتها، سره د دې چې دغه چې موږ د دې حکایت کو دا راباندې درانه هم ده. لتعریف امثلتها ولتساهل كثير من الناس في ولوج هذا الباب الضنك، وایي ځکه په دې تنګه دروازه باندې خلک ډېر ننوځي، یعنې دا په خلکو کې ډېره عامه ده ځکه ما وایي دونه ډېر امثله ذکر کړو. او دوی وایي دغه استخفاف کوي واستخفافهم فادح هذا العبء وقلة علمهم بعظيم ما فيه من الوزر، په دې کې ډېر غټه ګناه ده. وکلامهم منه بما ليس لهم به علم وتحسبونه هینا، دا وایي ته دې مسخره خبره بولي وهو عند الله عظیم، دا د الله په نیاز باندې ډېر غټه ګناه ده چې سړی دغه رقم کار کوي. دا کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفى، صفحه د دې تبع مطابق مکتبه رشیدیه صفحه 380 بیا در 90 پورې مکمل دا بحث کړی دی. نو دا د ګستاخي د انبیاو بللې ده. او زما سره بل کتاب دی امتاع الاسماع بمال النبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال والأموال والحفظة والمتاع. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم په سیرتو کې دغه لیکل سوی کتاب غالبا 15 جلدونو کې د ازما شات چې پروت دی دا کتاب حصہ ده.
په دغه کتاب کې علامه مقریزي رحمه الله او د دې کتاب په اړه به درته وایم چې کوثري رحمه الله د دې کتاب بیخي ډېره ستاینه کړې ده په مقالات کې بیا خلک کتلی شي دا د کتاب ستاینه چې دا په سیرتو کې ډېر بهترین کتاب دی. دی هم دغه خبره مسله ذکر کړي. الوجه الخامس الا يقصد نقصا ولا يذكر عيبا ولا سبا ولكنه ينزع بذكر بعض اوصافه او يستشهد ببعض احواله الجائزه عليه. دا د هغه عبارت بیا نقل کوي در پایه پورې بیا راځي په اخر کې دی دا هم وایي وتحسبونه هینا وهو عند الله عظیم. دغه خبرې هم دی د قاضي عیاض رحمت الله علیه ده مکمل نقل کوي. علامه مقریزي رحمه الله فإمتاع الأسماع بما للنبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال والأموال والحفادات والمتاع کې 14 جلد صفحه 391 او تبع دار الكتب علميه بیروت دې سړي وفات د علامه مقریزي ده په 845 کې شوی. هم دا مسله په مفصله توګه باندې ذکر کړې ده چې سړی د چا سره په جنجال کې یا د ځان د دفاع دپاره یا د بل د دفاع دپاره نبي په تور د سپر پیش کې په تور د مثال پیش کې خپل ځان یا بل څوک په هغه باندې لوړوي داسې نه چې اراده یې دی چې په هغه پسې اقتدا وکړي. دا په ګستاخي کې داخله ده او په دې کې تعذیر. دریم زما سره په لاس کې الحاوی د امام سیوطي رحمه الله تعالی ده. په دې کې امام سیوطي رحمه الله د دې کتاب خپله کیسه کوي. دا علما بیا کتلی سي د دې رسالې نوم چې دلته راوړې ده تنزیه الانبیاء عن تسفیه الاغبیاء. د دې کتاب قصه داسې ده د ذکر کوي په دا مقدمه کې وایي دا رقم خبره پیښه شوله وایي والسبب في تألیفه أنه وقع أن رجلا خاصم رجلا وقع بينهما سب كثير فقذف أحدهما عرض الآخر. وایي دوه کسان سره اخته شول یو د بل پر عرض باندې قذف یې ولګوي دا بل په عزت کې قذف ولګوي. بیا دا بل ورته وویله چې ته شپانه یې میږي ګورې یا وزې ګورې. هغه بل ورته وویل چې ته ماته دغه د وزو والا ورته وویل چې ته ماته په دې باندې پیغور راکړې. د دا سړي بیا پلار ولاړو هغه دا وویل چې میږي نبي علیه السلام کتلي یا داسې وویل چې داسې نبي نه دی تېر سوی چې هغه وزې یا میږي کتلي نه. نو دا د جامع طولوني سره ژوندې په دا ځای کې و دلته خلک هم ډېر ولاړ. نو امام سیوطي رحمت الله تعالی علیه وایي دا مسله بیا ولاړه قاضي القضات ته فبلغ الخبر قاضي القضات المالکي. قاضي القضات په هغه وخت کې د مالکي مذهبه سړی هغه ته چې ورسېدله نو امام سیوطي وایي چې دا قاضي دا وویله هغه مالکي قاضي که چیرې دا خلک ما ته راپورته کړل سي نو ما ته راحاضر سي زه به یې په درو ووهم. دا تورې دلته ده لو رفع إلي ضربته بالسياط. بیا نو امام سیوطي رحمه الله وایي چې دا سوال ما ته راغی فسئلت ماذا يلزم الذي ذكر الأنبياء مستدلا بهم في هذا المقام. چې په دا رقم ځای کې چې انسان په انبیاو باندې استدلال کوي دا څنګه دا مسله وایي ما ته راغی. دی باره وایي فأجبت بأن هذا المستدل يعذر التعذير البليغ. دې ته به سخت تعذير ورکول کېږي لأن مقام الأنبياء أجل من أن يضرب مثلا لأحد الناس. د انبیاو مقام ډېر لوړ دی در دې چې دی د خلکو دپاره په ضرب المثل کې پیښ شي. باره وایي ما دا سړی نه پېژندو چې دا سړی به نو څوک چې دا خبره یې کړې ولم أكن عرفت من هو القائل ذلك. د دې خبرې قائل به نو څوک دا ما نه پېژنم. فبلغني بعد ذلك أنه الشيخ شمس الدين الحمصقاني. وایي بیا ما ته را معلومه شوله چې دا شیخ شمس الدین الحمصاني رحمت الله تعالی علیه دی امام الجامع الطولوني. د طولوني جامع چې دا دی ورسره ژوندی د دې امام دی دا ډېره غټه جامع ده. وشيخ القراء دلته چې کوم خلک قرات وایي د هغو شیخ هم دی. وهو رجل صالح في اعتقاده. دا نو بیا یو صالح سړی دی عقیدتاً زه پېژنم. وایي نو باره ما دا خبره وکړه چې ده ته بس خالي دونه ووایاست چې ته ملامت یې چې دا کار دې کړی.
بس د ده دپاره دا تعذیر دونه دی. ما ته وویله چې دا تعذیر دا مفوض دی ورایت د حکومت، ځکه د تعذیر خاص اندازه نشته، بیا خو حد شو چې خاص اندازه وي. وای بیا د دې بعد بیا خلکو راته وویل چې دا ته په دا مسله کې خطا یې. وای بیا د شفا څه عبارتونه ما ته پیش کړل. اصل په شفا کې دا بس دوه ځای دی، یو اووم فصل دی، یو پنځم فصل دی. په اووم فصل کې هغه جائز صورتونه ذکر کېږي، په پنځم کې هغه ناجایز صورتونه ذکر کېږي. دوی هغه ورته راخیستي دي غالبا. نو دی وایي چې ما ته دا عبارتونه پیش کړل چې مطلب پر ده باندې شی نشته. دی وایي باره نو ما پر دې باندې دا کار وکړي چې دا مې پر کتاب باندې ولیکي. نو یې ډېره اوږده کړې ده خبره. بیا یې هغه جایز صورتونه ما هلته ذکر کړي دي. بیا دا د امام قاضي عیاض رحمه الله د خبرې څه شروع کړې ده، بیا نو ډېرې خبرې پکې کړي دي، بیخي ډېر نورې مسایل هم پکې ذکر کړي دي چې مطلب هغه کې بعضې میوې یا بعضې دا رقم خبرې چې سړی چاته وایي امي، دا جزئیات بیا د بیخي ډېر کې ذکر کړي. او هغه جائز صورتونه د دې مسلې هغه یې هم بیا په پای کې ذکر کړي دي. خو دا د دې کتاب نوم دی تنزیه الانبیاء عن تسفیه الاغبیاء. نو په دا کتاب کې دا ده چې سړی د یو ولي د دفاع دپاره یا د ځان د دفاع دپاره یا د پلار د دفاع دپاره یا د بل چا د دفاع دپاره په استدلال کې نبي پیش کړي، دا یو ګستاخي ده او دا سړي ته به تعذیر ورکول کېږي. تعذیر به د رتبې مطابق. دا په الحاوي کې ده. دریم کتاب د ما سره پروت کتاب د عبدالحی لکنوي رحمت الله تعالی علیه، دغه مجموع رسائل د دې تقریبا شپږم جلد د مجموع رسائل. د دې رسالې نوم دی تذکرة الراشد برد تبصرة الناقد. دا د دو هغه د زمانې چا کوم مشهور معروف سړی دی، د دوی سره دغه اختلاف. نو هغه سړی په اختلاف کې بیا د غلطي ورکړې ده، هغه د یو چا څخه عبارت نقل کړی دی، د هغه ته غلطي ورکړې ده. هغه دغه عبارت بیا ورته ویلي اقول قد قضيت ما وجب عليك. هغه په جواب کې دا ورته وایي زه تا ته دا وایم ای عبدالحی صاحب، تا چې کوم حق هغه تا پرک، والله يجزيك على صنيعك وانا اقضي ما هو الواجب علي بل على سائر العلماء بحيث تنشرح به صدور الفضلاء. ثم قال دا عبدالحی بیا دا ویل الامر الاول اني لست ادعي ان صاحب الاتحاف معصوم لا يقع منه غلط خطأ او نسيانا فهذا خصيصة رب العالمين. دا چې خطا، دا چې سهو نه ځینې واقع کېږي، دا د الله جل جلاله سره خاص دی. وكل بني آدم خطاء، هر بني آدم خطا کوي. والتوابون خير الخطائين. بیا وایي وجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فأكل من الشجرة فنسيت ذريته وخطأ آدم وخطأت ذريته واول الناس اول ناس. بیا نو پس راځه دغه رقم دا خبرې ده کې عبدالحی لکنوي رحمت الله علیه باره وایي رد باندې کې وایي دا ستا خبرې چې دا تی کوې په دې کې ډېرې غلطۍ دي. دا غلطي اوله باندې راباسي چې ته چې د خطا لپاره د آدم علیه السلام خطا استدلال ګرځې، دا د ګستاخي د نبي کړی. بیا دا عبارت ګرده دغه نقل کوي. اول دی دا وایي الاول ان ذکر خطأ آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ونسيانه وجهوده في دا چې وایي ته ذکر کې دا د ویسینې د باره نو بیا دا د قاضي عیاض رحمه الله د شفا مکمل عبارت نقل کوي. دا د عبدالحی لکنوي رحمت الله تعالی علیه عمده مسله ده. او دا رقم دا مسله څه داسې کتابونه نور هم دي چې په هغو کې هم ستا د ګردو د ذکر کولو چې زه ګرده دلته پیښومه دا وخت ډېر اخي. الفلاکا والمفلکون د احمد بن علي دا په 938 کې وفاتي. التاج والاکلیل لمختصر خلیل او د دې اتم جلد 304 صفحه ده. جواهر الدرر في حل الفاظ المختصر د دې اتم جلد 145 صفحه ده. الفتاوى الكبرى الفقهيه دا د ابن حجر هیتمی رحمت الله علیه فتاوا ده 4 جلد 214 صفحه ده. الاعلام بقواطع الاسلام دا په یو جلد کې کتاب دی 183 صفحه ده. د دام د ابن حجر هیتمی کتاب دی مواهب الجلیل في شرح مختصر الخلیل 3 جلد 400 صفحه ده. دا زرقانی رحمه الله مشهور زرقانی دا پر مختصر الخلیل دیم شرح لري او دا غا تم جلد 140 صفحه ده. او دا رقم لوامع الدرر في هتك استار المختصر 14 جلد 394 صفحه ده. په دې کې هم دغه مسله سته. دا خو مسله د دې سوه چې دغه شی دا ګستاخي ده
نبي په داسې ځای کې ذکر کول چې په نبي باندې دلیل ونسي، د نبي په خطا باندې معاذ الله دلیل ونسي، دا مسله سوه چې دا ګناه ده. تمام عوام ورونه دي د نن بعد په دې خبرې دا دي نه کوي. او کوم خلکو چې په دا جلسه کې شرکت کړی وي هغه که شيوخ دي، که علما دي، که طلبا دي، که عام مسلمانان دي، ټول د رب جل جلاله ته توبه وکاږي او د داسې عباراتو سره د علما او عوام ټول ځان وګوري دا په ګستاخي کې داخل دي او د دې ګستاخي سزا سته او هغه سزا تعزیر دي. دا اوله مسله شوه. دویمه مسله دا ده چې هغه بیا دونه غټه مشکله مسله نه ده، خو به هر حال زه به یې ځکه ووایم چې ښه دی چې علما په دې خبره باندې پوه سي، بیا به وګوري. هغه دا ده چې د علي قاري رحمت الله علیه څه چې دی دا کوم استدلال مولوي صاحب کوي نو په دې کې هم دی صحیح نه دی. د ملا علي قاري رحمت الله علیه په عبارت نه دی پوه شوی. اصل خبره دا ده دغه عبارت چې ملا علي قاري رحمت الله علیه راوړی دی دا په مرقات اولنۍ جلد کې د دې تبع مطابق پر دې باندې مقدمه هم شته. ازما پر مرقات چې کومه تبع ده پر هغه باندې دا دونه لوی اوږده مقدمه بیا نشته، د دې مقدمه یې څه اوږده ده. نو په دې کې په اول جلد صفحه 211 کې چې دا د وحیدیه مکتبې د پېښور چاپ دی او در دا روایت لاندې د روایت لاندې بیا په ټولو نسخو کې ژر پیدا کیږي چې آیت المنافق الثلاث زاد مسلم وان صام وصلى وزعم انه مسلم. بیا ثم اتفقا اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. پر دا روایت باندې بحث کړی دی. دی وایي چې ابن حجر رحمت الله تعالی علیه دا وایي الته یو آیات دی په هغې کې دا دی قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط. دغه اسباط سنو وس د یعقوب علیه السلام اولادونه انبیا دي کنه دي. دلته دا بحث کړی دی چې که دا شیان دا خو ګردې کبیرې دي او که د یعقوب علیه السلام اولادونه دا انبیا سي نو قبل نبوت خو دی یوسف علیه السلام په څاه کې اچولی او هغه کمیس یې په وینو لړلی و او بیا یې ویل انا له لحافظون ورته ویلی د هغه سره یې خلاف ورزي کړی نو د واده خلاف ورزي او دا شیان د خو ګرده په دې کې موجود نو دی انبیا دي که نه دي. نو دی وایي چې د انبیا و عصمت قبل نبوت او بعد نبوت چې د هغه زموږ عقیده چې دی قبل نبوت او بعد نبوت د کبیرو څخه معصوم دي. نو دا به پر هغه تقدیر وي چې د یعقوب علیه السلام زامن به نبیان نه بولي. صحیح شو؟ در دې ځای په دا ځای دقیق دی، دې ته ته هم ښه غوږ ونیسه. نو دی بیا به هغه څوک نه بولي، انبیا نه بولي. که یې چیرې انبیا بولي ابن حجر هیتمي رحمه الله هغه دا وایي که چیرې د یعقوب علیه السلام اولادونه ته انبیا بولي نو قبل نبوت دا بیا هم عقیده لري چې قبل نبوت نبی قبل نبوت کبیره ګناه نشي کولی او دی نبیان هم بولي. بیا دی وایي بیا مجبوره کېږي و چې شته فتعين التأويل ما صدر منهم بحمله على محامل التجوزات والكنايات التي تقتضي عدم وقوع حقائق ذلك منهم إذ الأنبياء معصومون قبل النبوة وبعدها عن كبائر الذنوب وصغائرها ولو سهوا على ما هو الحق عند المحققين وإن كان الأكثرون على خلافه. دی وایي که چیرې دا ته نبیان وبولي بیا دا د دې څه چې کوم کارونه سرزد شوي دي دا به پر دا ظاهر د معنا نه حمل کوي، تعویلات به کې چې د دې صدام را دي د دې صدام را دي د دې صدام را دي لکه عام چې موږ په صفاتو کې چې د هغه ظاهره سره اړو تعویل پکې کوو په دغه کې به هم بیا داسې تعویل کوي. علي قاري رحمت الله علیه خپل بحث وختي کړی دی او یا په شرف کې اکبر کې د مکمل بحث کړی دی هغه ما سره پرته د خو څه ځای نه دي چې زه وایم علما دي خپل وګوري. علي قاري رحمه الله د خبرې په دغه کې راځي باره ورته وایي د خبره چې پرکې دی یو خدا ورته وایي دا ضروري نه ده چې دی ګرده نبیان سي یو دا خبر ورته کوي. وروسته باره ورته وایي که چیرې ته دی نبیان وبولې که دی نبیان سي او دغه بیا وایي د تاویل دروازه نشته، بیا وایي د تاویل دروازه چې دا بنده ده. فالصحیح بیا نو صحیح خبره دا ده فالصحیح قول الجمهور بیا نو جمهور دی دا لفظ جمهور دی جمهور نه دی دا لفظ چش دی جمهور بضم الجيم بیا نو وایي قول د جمهور صحیح دی چې هغه نو دا دی چې تجویز وقوع الكبائر من الانبیاء سهوا والصغائر عمدا بعد الوحي اما قبل الوحي فلا دلیل على امتناع صدور الكبيره. بیا وایي دغه خبره ده یعنی دا داسې نه دی
چې د ده خپله رایه ده او د ده خپله فیصله ده، بلکې مخکې د یو شي سره تړلې ده. خو ما ته یې وویل چې خیر دی، په دې عبارت کې که څوک وایي چې یا دا مطلب هم نه دی، بس د هغه دا د ده مطلب دی، دا دونه اوږده مسله نه ده. په دې کې د اختلاف کېدلی سي، ودې کې څوک مشکل نه لري، څوک وایي زه دا رقم کوم، څوک وایي زه دا رقم، ځکه دا د چا عبارت دی. البته اصل مسله، مهمه مسله چې هغه د انبیاو په داسې ځای کې، په داسې مقام کې په هغو دلیل ویل چې ته یو څوک، یو ولي داسې ثابتوي چې د ګناه کړې وي، د ده ولایت ته تاوان نه کوي، ځکه د نبي و نبوت ته ګناه تاوان نه کوي، دا د نبي ګستاخي ده. باید تمام مسلمانان زما دا خبره په حیث د مسلمانۍ واوري. قطع نظر زموږ د هر اختلاف نه، نور اختلاف زموږ ستا، هغه به جاري علمي خبرې دي، په کې هر څه سته، خو دا شی د اختلاف گنجایش نه لري. باید ټول علما پر دا مسله باندې خپل مقتدیانو ته تقریرونه وکړي، او ټول امامان که دلته دي په چمن کې یا په نور علاقو کې یا په نور لیرې لیرې ځایو کې، تمام باید پر دغه مسله باندې د جمعې په ورځ باندې خپل پوره خطاب وکړي چې خلک د دې سمنه کړي. الله پاک جل جلاله دې زموږ پر خلو باندې هغه څه جاري کړي چې په هغه کې د الله د دین، د الله د انبیاو، د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د احترام سره منافي خبرې پکې نه وي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.